د امریکا متحده ایالاتونو وسلهوالو طالبانو ترمنځ د هوکړې محرم اسناد مایک پامپیو وایي دغه محرم اجرایي اسناد به د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس ته وړاندې شي. دوه اجرایي عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایي نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر وړاندې د متقابلو اقداماتو خبرداری د ثبات او همکارۍ ډله وایي د والیانو او حکومتي چارواکو د ګمارلو بهیر بیا پیلوي. ما هم در ناگزیری باید برنامه‌های ما را روی دست بگیریم. بحث تعیین والیا به ما یک بحث ایدئال و دلخواه نیست، اما در یک مجبوریتی که بالای نتایج انتخابات کودتا شده ما ناچار هستیم که از هر گزینه فشار استفاده بکنیم. او د روسیې او ترکیې ترمنځ د سوریې پر سر کړکۍ چې رجب طیب اردوغان د ستونزو د حل په اړه د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1498 هجري نمبریز کال د کب 12 او د 2020 میلادي کال د مارچ 2 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي له وسلهوالو طالبانو سره د سولې هوکړه دوه محرم اجرایي اسناد هم لري چې کانګرس ته وړاندې کیږي. مایک پامپیو د طالب زندانیانو د خلاصون په تړاو د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو په اړه وایي ځینې کسان د خلکو د پام اړولو له یو بل سره د سیالۍ او په رسنیو کې د شور جوړولو لپاره ځینې خبرې کوي، خو واشنګټن مخکې هم بندیان خوشي کړي او اوس هم د توافق عملي کېدل غواړي. په ورته مهال ولسمشر مانې وایي ډونالډ ټرمپ له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرې کې ویلي چې واشنګټن د سولې هوکړې د راتلونکو اقداماتو د عملي کېدو لپاره د ولسمشر غني پر رهبرۍ باور لري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له طالبانو سره د سولې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي، خو د دې توافق یو شمېر برخې باید د امریکا کانګرس ته وړاندې شي. مایک پمپیو له سی بی اس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي له طالبانو سره د سولې توافقنامه دوه محرم اجرایي اسناد هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. دوه اجرایي عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایي نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي. مایک پمپیو د ولسمشر غني د هغو څرګندونو په جواب کې چې د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره له امریکا سره کومه هوکړه نه لري هم غبرګون وښود. نوموړی وایي ډېر کسان هڅه کوي چې د خلکو د پام اړولو او په رسنیو کې د شور جوړولو لپاره ځینې اقدامات وکړي، خو په وینا یې متحده ایالات هغه تړون ته ژمن دي چې له طالبانو سره یې لاسلیک کړی. مایک پمپیو وایي متحده ایالات له طالبانو سره تر اوږدو او سختو خبرو وروسته دغه مرحلې ته رسیدلي او نه غواړي چې بیرته په شا شي. تاسو ولیدل چې په سند کې څه وو. موږ له ټولو خواو سره د اعتماد جوړولو لپاره کار کوو. ډېر خلک به وي چې یو څه به وایي، شور به جوړوي او په رسنیو کې به د خلکو د پام اړولو لپاره ځینې اقدامات کوي، خو زموږ لپاره هغه څه مهم دي چې تر دې ځایه رسیدلی یو. سخت پړاوونه مو شاته پرېښي څو خپل ځواکونه بیرته ستانه کړو. موږ باید داسې شرایط برابر کړو چې 40 کلن بحران ختم شي. په ورته مهال ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر له اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې متحده ایالات د سولې توافق د راتلونکو اقداماتو د عملي کېدو لپاره د ولسمشر پر رهبرۍ باور لري. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې کابل ته راځي. یوې سرچینې له نومښودنې پرته کابل نیوز ته وویل چې زلمی خلیلزاد به د سولې رهبرۍ شورا د جوړېدو او ترکیب او د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلانه د رامنځته شوي بحران د حل په هدف له مختلفو خواو افغان سیاستوالو سره وګوري. کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په تړاو ریپورټونه داسې مهال دي چې ویل کېږي د سولې یوه نوې رهبري شورا جوړېږي چې شاوخوا 8 تنه غړي به لري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرۍ ډله د والیانو د ګمارلو لړۍ بیا پیلوي. یاده ډله وایي د ارګ لخوا د لوړې مراسمو ته د چمتووالي په غبرګون کې دوی هم د والیانو د ګمارلو په ګډون د فشار هرې وسیلې څخه کار اخلي. یوې سیاسي جریانونه او ګوندونه وایي له پیله د ټاکنو شفافیت لپاره اراده موجوده نه وه، بلکې د ټاکنو ترسره کول د سولې، جمهوریت او ولسواکۍ پر وړاندې کودتا وه، خو خلک به د زور حکومت ته غاړه کېنږدي. په ورته مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو شورا وایي په ټاکنو کې هیڅ لوری ګټونکی نه دی او داسې حکومت به راشي چې د وسله والو طالبانو په ګډون ټول لوري پکې برخه ولري. ارګ د افغان سیاستوالو او امریکا په غوښتنه د لوړې مراسمو ځنډولو وروسته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل وړاندې د دې مراسمو ترسره کولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي دي. د ثبات او همګرایۍ ټاکنیز ټیم وایي چې ارګ د تحلیف مراسمو ترسره کولو پریکړه کړې او سفارتونو ته یې بلنلیکونه هم لیږلي دي، خو دوی پر وړاندې متقابل اقدامات کوي او د والیانو د ګمارلو لړۍ له سره پیلوي، ځکه د انتخاباتو نتیجې باندې کودتا شوي نو اړ دي چې د فشار هرې وسیلې څخه کار واخلي. ارگ تصمیم گرفته که تحلیف برگزار بکنه، حداقل دعوتنامه به سفارت ها روان کرده. معلوم بشه که ارگ آماده نیست که از برنامه خود عقب نشینی کنه. ما هم در ناگزیری باید برنامه ما را روی دست بگیریم. بحث تعیین والی ها به ما یک بحث ایدئال و دلخواه نیست، اما در یک مجبوریتی که بالای نتایج انتخابات کودتا شده ما ناچار هستیم که از هر گزینه فشار استفاده بکنیم تا اما حق به جای خود قرار بگیره. سیاسي احزاب باور ښیي چې له پیله د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه وه، بلکې د ټاکنو پروسه د سولې او ولسواکۍ پر ضد هڅه وه، خو خلک به نامشروع حکومت ونه مني. زما په عقیده دغه انتخابات د اول نه د دې لپاره د شفافیت اراده نه وه. دا انتخابات په حقیقت کې د سولې په خلاف، د دیموکراسۍ په خلاف او د جمهوریت په خلاف یو کودتا وه. او زما هیله دا ده هر څوک چې دا خیال لري باید دا خیال د مغزو نه وباسي. پښتو کې متل دی چې په زور کلي نه کیږي. په ورته مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو شورا ټینګار کوي چې راتلونکی حکومت به د ملي مشارکت حکومت وي چې د طالبانو په شمول به ټول لوري پکې شامل وي او د اساسي قانون اصلاح او لوی جرګې وروسته به انتخابات ترسره کیږي. حکومت به یو حکومتي، هغه حکومتي چې د ټولو دپاره وي او ټول پکې شامل وي او یو ملي مشارکت چې ټول پکې برخه ولري په شمول د طالبانو. بیا پس له نه کله چې قوانین اصلاح کیږي او د قانون اصلاح کیږي، لویه جرګه راځي، بیا پس له نه که ټاکنې کیږي هغه د یو حکومت په اساس دغه قانون باندې جوړېږي انشاءالله. ارګ په داسې حال کې د لوړې مراسمو ته په چمتووالي بوخت دی چې د ثبات او همګرایۍ ټاکنیزه ډله د پروسې شفافیت او اعلان شوې نتیجې ابطال باندې ټینګار لري. یونس قانوني ته د حکومت لخوا د سولې پروسې د مشرۍ وعده ورکړل شوې. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې ارګ محمد یونس قانوني ته ژمنه ورکړې چې دی به د سولې پروسې د مشر په توګه وټاکل شي. یونس قانوني او عطا محمد نور د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان د ګډې اعلامیې په مراسمو کې هم ګډون کړی و. افغان حکومت غواړي د خبرو اترو د پلاوي ترکیب د دوی په خوښه جوړ شي او ټول شموله پلاوی هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې د خبرو اترو په بهیر کې داخل شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او یونس قانوني تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایي تر هغې چې د دوی 15,000 بندیان آزاد نشي بین الافغاني خبرې نه پیلیږي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړی نور الله نوري وایي د طالب بندیانو خوشي کېدل یې لومړیتوب دی او تر هغې چې افغان حکومت 15,000 طالب بندیان آزاد نه کړي بین الافغاني مذاکرات نه پیلوي. نوري وایي له حکومت سره دوی شاوخوا 12,000 کسان بندیان دي او که حکومت په لومړي ګام کې 15,000 بندیان آزاد کړي بیا به بین الافغاني مذاکرات پیل وي. په دې لړ کې به د نورو بندیانو پر آزادولو هم بحث وشي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایي د هوکړې له لاسلیک سره هم مهاله په افغانستان کې د دوی جهاد پای ته رسېدلی. د طالبانو 15,000 بندیانو ازادېدو په تړاو د ولسمشر غني تر څرګندونو وروسته د طالبانو د قطر دفتر وایي چې
د 15,000 بندیانو تر آزادولو مخکې بین الافغاني خبرې نه پیلیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او د ګونتانامو پخوانی بندي مولوي نورالله نوري وایي چې د طالب بندیانو خوشي کېدل یې لومړیتوب دی او تر هغې چې افغان حکومت 15,000 طالب بندیان آزاد نه کړي بین الافغاني مذاکرات نه کوي. نوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو پیل افغان حکومت پورې اړه لري او هر څومره ژر چې بندیان آزاد شي بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. اولنی جز چې زموږ د دې تر مابین موافقه سوې ده چې هغه به 15,000 بندیان زموږ له طرفه او 1000 نفره بندیان د دوی له طرفه څخه خلاصېږي. که دغه پروسه په ښه توګه انتها ته ورسېږي، پای ته ورسېږي، نو بیا به هغو مذاکراتو داخلېږو. نو هغه که څونه لنډې ورځې چې دوی دا کار په لنډو ورځو کې ادا کولی شي، موږ دغه ته آمادګي لرو، موږ خپلو وعدو ته ژمن یو. نوري وایي له حکومت سره یې شاوخوا 12,000 غړي بندیان دي او که حکومت په لومړي قدم کې د دوی غوښتنه ومني بیا به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي او د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال د 3 میاشتو په جریان کې به ټول بندیان د دواړو خواو له طرفه آزادیږي. د افغاني د مذاکراتو په جریان کې په خلال د 3 میاشتو کې چې 3 میاشتې په انتها کې به په توافقنامه کې دا لیکل شوي دي چې ټول بندیان به آزادیږي د هره طرفه، که د دوی څخه زموږ سره وي که زموږ د دوی سره وي. نوموړی وایي له امریکا سره د تېرې شنبې ورځې د توافق له مخې په افغانستان کې د امریکا اشغال د پای ته رسېدو سره هم مهال د دوی جهاد هم پای ته رسېدلی او اوس له امریکا سره په لوړ موقف خبرې کوي. له لوړ موقف څخه په لوړه غاړه باندې له دوی څخه همدغه ارزو لرو، همدا تقاضا مو درلوده چې نن هغه ترسره سوه لله الحمد، چې دوی به له افغانستان څخه د صفر په درجه کې وځي، نور به په افغانستان کې یو عسکر هم خارجي عسکر پاتې کېږي نه. په قطر کې د سیاسي دفتر غړي داسې مهال د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت لخوا د 15,000 بندیانو پر آزادېدو ټینګار کوي چې د یک شنبې په ورځ ولسمشر غني په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د 15,000 طالب بندیانو آزادېدو صلاحیت یوازې افغان حکومت پورې اړه لري او دوی له امریکا سره په دې تړاو کوم توافق نه لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاف یو وار بیا له عبدالله سره کتلي دي. د حکومت اجرایي ریاست وایي په دې لیدنه کې د سولې هوکړې د عملي کېدو پر څرنګوالي مهم بحثونه شوي دي. له اجرایي ریاست په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې همداراز له ولسمشرۍ ټاکنو وروستیو پایلو د اعلان له امله د روان بحران په تړاو هم خبرې شوي دي. یو شمېر دیني عالمان وایي ولسمشر غني د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په کابل کې د افغانستان یو شمېر مطرح دیني عالمانو د امریکا متحده ایالاتونو وسلهوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیکه هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته باید سمه ګټه واخیستل شي. دیني عالمانو پر ولسمشر غني تور پورې کړ چې واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې پروسې پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي. دوی همداراز په هند کې هم د مسلمانانو پر وړاندې پر روان ناوړه چلند نیوکه وکړه او له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د روان وضعیت د پای لپاره اقدام وکړي. د فبرورۍ میاشتې په 29مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ هرکلي سره مخ شوه. د افغانستان یو شمېر مطرح دیني عالمانو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې څخه هرکلی وکړ او دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې لومړی ګام یاد کړ. دیني عالمانو د سولې په باب د هر ډول خنډونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه او ویل د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف له دغه رامنځته شوي فرصت باید سالمه ګټه پورته شي. ما الصلح بقوت مجمع تنسیق علمای افغانستان از صلح در افغانستان حمایت میکند و از دو طرف با قوت میخواهد که تحت شعائر دین و تحت اقوال علمای دین کتاب الله و سنت رسول الله گپهای خود سنجیده و در مسائل صلح قدم بگذارند. از دولت، از سیاستمدارا، از مسئولین، از علمای عزیز، از دانشمندان، از تجار ملی، از خواهران برادرانمان امیسته که بیاین توکل به خدا این فرصتی که فعلا به دست آمده است این فرصت از دست ندهیم. کوششمان همین باشد که بسیار به روش خوب، به روند خوب، به طریقه خوب
یعنی معلوم شد که صلح در افغانستان امکان داشته است. د افغانستان دغه دیني عالمان همداراز د سولې پر وړاندې د خنډونو جوړېدو په تړاو اندېښنه ښیي. دیني عالمان پر ولسمشر غني تور پورې کوي چې د سولې پروسې خنډ ګرځي او په وینا یې د هغه چا پر وړاندې چې د سولې پر وړاندې خنډ جوړوي ودرېږي. این نکته را باید بفهمند، خصوصا جناب اشرف غنی باید واضح بگویم بفهمند که در پروسه صلح سنگ‌اندازی نکند. اما قانون اساسی را خودش احترام نمی کند و این 5 ساله که حکومت کرد برخلاف قانون اساسی حکومت کرد. اکنون این بانه را بر ما جور نکند. دوی همداراز پر افغان حکومت او سیاسيونو غږ وکړ چې بین الافغاني خبرو ته د یوه واحد سیاسي موقف ور وړاندې شي او دغه خبرو د بریالیتوب لپاره دواړه اړخونه زندانیان آزاد کړي. موږ د افغانستان حکومت هم دا وایو چې بې ځایه چیلک دی نه اچوي او بې ځایه شرطونه دي نږدي او بندیان دې هم خوشي کړي او طالبان ته هم وایو چې کوم عسکر 1000 نفر هغوی سره بندیان دي هغه دې هم خوشي کړي. دا ټول د افغانستان خلک دي مظلوم خلک دي بندیان شوي دي په دروغو روغتیا بانو باندې پرې چې خوشي کړي که ته څه اوس خطونه اچوي. دغه دیني عالمانو په هند کې د مسلمانانو پر وړاندې په ناوړه چلند هم نیوکه وکړه او د ملګرو ملتونو اسلامي همکاریو سازمان او بشري حقوقو نړیوال سازمان او ادارو یې وغوښتل چې د هند پر حکومت فشار راوړي څو هغلته د مسلمانانو پر ضد د روان جنایت د پای ته رسولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا ویروس 28 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی د کووید 19 یا کرونا ویروس 28 شکمنې پیښې ثبت کړي چې ډیری یې په هرات ولایت کې دي. مسؤلین وایي د 24 مشکوکو پیښو پایله مرکزي دفتر ته تشخیص لپاره استول شوي او وروسته به اعلان شي. په ورته مهال کابل ښاریان د دې ویروس له خپرېدو اندېښمن دي او له حکومته د جدي تابعو غوښتنه کوي. د کرونا ویروس پر نورو هیوادونو سربېره افغانستان کې هم سرایت اندېښنې ډېرې کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه له دوی سره 28 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې ډیری یې په هرات ولایت کې دي. مسؤلین وایي چې د 24 مشکوکو پیښو نتایج مرکزي دفتر ته د تشخیص په هدف را رسیدلی او وروسته به یې نتایج اعلان کړي. تا همین فعلا که من با شما صحبت میکنم 77 واقع مشکوک در سطح کشور ما داریم و از این جمله 53 واقع مشکوک که قبلا با رسانه ها شریک ساخته شده بود که از او 51 واقع مثبت داشتیم که اون واقع مثبتی بود که در روزهای اول ثبت شده بود و بقیه‌اش منفی و اما نتایج 24 واقع فعلا در لابراتوارهای مرکزی است و منتظر از هستیم که باز بعد از معاینه نتایج از اون معلوم شود. په ورته مهال عام اوسیدونکي هم له دغه ویروس څخه سخت په ویره کې دي. دوی وایي چې حکومت دې مخکې له مخکې تدابیر ونیسي کنه د پراخېدو په صورت کې به یې بیا کنټرول سخت وي. دوی همداراز وایي چې خلک دې د نظافت ساتلو په برخه کې جدي واوسي. بسیار خطرناک می باشه. یک مرضی است که بسیار کشنده می باشد. ویروسی است که زود انتشار پیدا میکنه. در قسمت افضلسیه باید مردم زیاد متوجه باشن. بدبختی داره چې زمون د کشور د کوم خارجي سفرونه کوي او یا کوم بل بیگانه کشور ناراضي باید دا جدي پاملرنه ورته وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همداراز وایي چې هر وګړی باید کله چې له کور څخه بیرون کیږي نو جدي اړتیا ده چې له ماسکونو څخه استفاده وکړي څو د ساري ناروغیو مخنیوی وشي. سالنډي، تبه، زکام او ځان درد د کرونا ویروس له علایمو څخه دي او هر څوک چې په ځان کې دغه اثرات وویني نو روغتونونو ته د مراجعه وکړي. بریټانیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر چمتووالي کار پیل کړی دی. ټایمز مجله وایي د یاد هیواد 1100 سرتیري چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په کابل کې بوخت دي بریټانیا یې له د هیواد د وتلو لپاره پر تګلارې کار پیل کړی دی. په راپور کې د بریټانیا د دفاع وزارت له قوله راغلي دوی به له ناټو سره په همغږۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. په ورته وخت کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویلي دا هوکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان لپاره یو غوره فرصت دی او دوی یې هرکلی کوي. د هلمند ولایتي شورا غړو او د دې ولایت ولسونو په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د سیمه ییزو چارواکو او امنیتي ځواکونو پر خپلسریو نیوکه وکړه.
دوی تور پورې کړ چې پولیسو له پوښتنو او ګروېږنو پرته خلک نیولي او وهلي او ډبولي دي په داسې حال کې چې د محکمې له حکم پرته د چا نیول جرم دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د هلمند د والي په امر د امنیتي ځواکونو لخوا یو شمېر مدني فعالان وروسته له هغې وډبول شول چې د سولې او ټاکنو په تړاو یې په یوه غونډه کې د سولې د ټینګښت په هدف د ټاکنو پایلو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. څو ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو د سولې په تړاو غونډه کړې وه. هغه غوښتنه یې درلوده چې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف دی د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لغوه شي چې وروسته دا فعالین د والي او امنیتي مسؤلانو په امر تر نیول کېدو وروسته وډبول شول. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د دې ولایت ولسونو په یوه غونډه کې دغلته د سیمه ییزو چارواکو او امنیتي ځواکونو په خپل سریو نیوکه وکړه او تور یې پورې کړ چې پولیس او چارواکي د محکمې له حکم پرته خلک نیسي، وهي او ډبوي. محکمه څه معنا؟ څرنګوالي څه معنا؟ د دغه لپاره جوړ دي چې د یو چا مشکل ورحل کړي، یو څوک تخطي وکړي، یو څوک مجرم باید هغه ټینګ کړي، محکمې ته باید ولاړ شي. هسې نه چې ته راځې په کنداغ ووایه ټکان باندې کوې او ولې دا کوم کتاب؟ د هلمند مدني فعالانو ادعا کړې وه چې د والي او امنیتي ځواکونو لخوا یې دفتر محاصره شوی و او دوی یې له پوښتنو پرته وهلي او ډبولي وو. دوی همداراز یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ او سوله یې د هلمندیانو او ټولو افغانانو اساسي اړتیا وبلله. موږ داسې د ډېره وخته څخه د 40 کاله څخه موږ په دې تمه یو او په دې تمه وو چې خدای تعالی دې په دې وطن کې صلح راولي او صلح زموږ ستاسې د ټولو وطنوالو یوازینۍ اغزو صلح ده. د هلمند یو شمېر مدني فعالانو ویلي و چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ګډون نه دی کړی، ټولو افغانانو سولې ته رایه ورکړې او اوس چې د سولې بهیر روان دی د ولسمشر غني د تحلیف مراسم دی د سولې لپاره وځنډول شي. د میدان وردګو ولایتي چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په چک ولسوالۍ کې 55 ملکي وګړي برمته کړي دي. د وردګو والي وایي وسلوالو طالبانو په تیرو 2 ورځو کې په چک ولسوالۍ کې دغه ملکي وګړي له ځانه سره بیولي او هڅه کوي چې له خپلو زندانیانو سره یې تبادله کړي، خو وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې تړاو څه نه دي ویلي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک وروسته طالبانو په دې ولایت کې له دولت سره د اړیکو په تور د یو شمېر ملکي وګړو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوال وایي طالبانو په تیرو 2 ورځو کې په دې ولسوالۍ کې 55 کسان برمته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته وړي دي. د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو وړمه ورځ او پرون ورځ د 55 کسو په تعداد کې ولسي ځوانان نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي. موږ کله چې په دې ارتباط باندې خلک د دوی ته ورغلي چې تاسو د کسان ولې نیولي دي او ولې راخوشي یې کوي، دی ورته ویلي دي چې موږ دا کسان د دولت سره د اړیکو په تور باندې نیولي. د میدان وردګو والي هم دغه موضوع تاییدوي او وايي طالبان هڅه کوي چې دغه کسان له دولت سره د اړیکو په تور زنداني او له هغه وروسته یې د خپلو بندیانو سره تبادله کړي. ولایتي چارواکي وايي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب دغه کسان بیرته آزاد کړي. د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ کې د 2 ورځو جریان کې 55 بېګناه ځوانان د مخالفینو طرفه نیول شوي او دوی غواړي چې د خپلو اسیرانو په جمله کې حساب کوو تبادله شي. موږ غوښتنه داسې ده چې د ولس باید بې ځایه ونه ځورول شي او د خلکو مشکلات باید په نظر کې ونیسو. که څه هم ولایتي چارواکي وایي طالبان غواړي دغه کسان له افغان حکومت سره د خپلو زندانیانو سره تبادله کړي، خو طالبانو تر دا مهاله په دې تړاو څه نه دي ویلي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دوشنبې په ورځ ادلب ولایت کې د یو ستراتیژیک ښار سراقب د نیولو لپاره د عملیاتو له پیلېدو سره هم مهاله
ترکیه د بشار الاسد پر پلوي ځواکونو بریدونه کړي دي. ترکي چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د دولتي ځواکونو خلاف به عملیات نور هم پراخ کړي. انقره وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان روانه اونۍ ماسکو ته ځي چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سوریې پر کړکېچ او د خپل منځي ټکر د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړي. روسیه د سوریې کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر مخ په لوړېدو دی. ایراني چارواکي وایي کرونا ویروس په دې هیواد کې 12 نور کسان هم وژلي او په دې توګه د قربانیانو مجموعي شمیر تر دې دمه 6 کسانو 1500 ته لوړ شوی دی. په دوی کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای او سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. شمالي کوریا دوه نوي توغندي ازمویلي دي. د سویلي کوریا د دفاع وزارت وایي دغه توغندي نن سهار د پیونګیانګ له شمالي سویلو توغول شوي او جاپان سمندر کې پریوتي دي. تر اوسه دغه توغندیو نوعیت څرګند نه دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون امریکا متحده ایالاتونو ته د 2019 میلادي کال تر پایه د خبرو میز ته د راګرځېدو لپاره د ټاکلي ضرب الاجل تر پوره کېدو وروسته ویلي ول چې د هیواد دفاعي وړتیا به لوړه کړي. روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.